صنعتي فابریکو ته د برېښنا نوي مهالویش سره تولیدي کاري بهیر د تیر په څیر په نورمال ډول پر مخ روان دی. صنعت او سوداګري د هیواد د اقتصاد ملا تیر په توګه مهم ځایګی لري چې د افغانستان برېښنا شرکت رهبري هم ورته تل ځانګړې پاملرنه کړې ده. په وروستیو کې شمېر مغرضو رسنیو د ناسم او بې بنسټه راپورونو خپرولو سره د عامه ذهنیت مغشوشولو هڅې پیل کړي. دوی خپلو ناسمو راپورونو کې د صنعتي په تیره د اوسپنې ویلې کولو فابریکو برېښنا پرې کېدو ادعاوې کړي چې د افغانستان برېښنا شرکت دا ادعاوی په کلکه ردوی. حمایت از صنعتکاران در اولویت کاری برېښنا شرکت قرار داره. ما از همه صنعتکاران در قسمت تامین برق حمایت میکنیم. برېښنا شرکت ارتباط نزدیک با صنعتکارا داره. فعلا فعالیت تمامی فابریکجات ادامه داره. برق هیچ یک از فابریکجات قطع نشده است. ما در قسمت تامین برق پایدار در هر حالت از فابریکات صنعتی حمایت میکنیم. د صنعتي فابریکو مسؤلین او کارکونکي دوی ته د ویشل کیدونکو برېښنا له خدماتو راضي دي او د یو شمېر مغرضو رسنیو له لوري د خپرو شویو بې بنسټه راپورونو ردولو سربیره دا هم وایي چې د برېښنا نوي مهالویش سره یې خپل کاري وختونه تنظیم کړي دي. فقط تغییرات که آمده در قسمت پرچوی ها آمده، یعنی به معنی که هم تقسیم اوقات برق تغییرات آمده، دیگه هیچ نوع تغییرات در قسمت کاهش برق رونما نگرفته. روان المریز کال کې د برېښنا خدماتو پیاوړتیا او سمون هڅو پایله کې هغه ګام چې د افغانستان برېښنا شرکت واخیست تر ډیره بریده پر هستوګنیزو برخو سربیره د صنعتي فابریکو برېښنا ویش کې د ناانډولتیا مخنیوی وشو چې دې سره د ګڼو زیانونو مخه ونیول شوه. د دې فابریکو مسؤلینو په وینا چې د تیرو لسیزو په پرتله اوس د برېښنا خدماتو برخه کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی. د دې فابریکو مسؤلینو په وینا چې د تیرو لسیزو په پرتله اوس د برېښنا خدماتو برخه کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی. هر فابریکه برقش مشخص است، از ساعت چند تا چند میتونه برق گرفته. بعضی از فابریکات شب برق میگیره، بعضی از فابریکات روز برق میگیره. برای اما یک شفت کاری فابریکات حتما برق داره و از او برق استفاده میکنه. د یادونې ده چې د اوړي موسم کې د هوا تودو څپو سره برېښنا ته د هستوګنیزو برخو پیرودونکو اړتیا زیاته کړي چې د دوی روغتیا او د ژوند اړتیاو پوره کولو لپاره د افغانستان برېښنا شرکت رهبري د حل لارو موندلو پر لور لاله وړاندې ګام اخیستی او حل لارې تطبیق کړي دي.